ژومانګرین افغانستان کې تر بل هر وخت پانګونې ته ښه زمینه برابره شوې. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د قزقستان د لومړي وزیر مرستیال سریک ژومانګرین د افغان قزاق ګډ نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې ویلي چې افغانستان اوس مهال امن دی او تر بل هر وخت په دغه هیواد کې پانګونې ته ښه زمینه برابره ده. سریک ژومانګرین همدارنګه ویلي قزقستان هیواد ژمن دی چې د تل لپاره له افغانستان سره ښې اقتصادي اړیکې ولري او زیاتوي دوی هڅه کوي چې افغانستان کې پانګونه وکړو. په دغه مراسمو کې د سرپرست حکومت اقتصادي مرستیال وویل چې نندارتونونه د دواړو هیوادونو د ګډو سوداګریزو اړیکو پراختیا او اقتصادي ودې لپاره اړین دي. د نوموړي په خبره په دې نندارتون کې به د دواړو هیوادونو تولیدات یو بل ته وروپېژندل شي او سوداګر به وکولی شي چې د تولیداتو او صنعت په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي.